معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. یوه مسله درته راوړم شد ورته متوجه سي د الله په خاطر باندې په خپلو زړو کې د دې بد قبیح عمل نه توبه وکاږي. الله پاک دې موږ د داسې عمل نه زموږ په زړه کې د دې تصور نه راولي. یو کس پوښتنه کوي، یو کس وایي ما ته فلار کوزده راوکړه، پلار راته کوزده وکړه. کوزده دا د خوشحالۍ خبره ده چې زوی ته پلار کوزده وکړي. کور هم خوشحاله وي، نارینه زنانه خویندې ورونه ټول خوشحاله وي، پلار مور هم خوشحاله وي. د فلانی کوزده ده، دی پر ملایانو ګرځي چې زه څه وکړم، ما ته پلار کوزده را کړې ده. ولې ګرځي؟ څه دپاره ګرځي؟ دی وایي د دغې نجلۍ د مور سره ما څو واره زنا کړې ده. نعوذ بالله من ذلک. پلار نه دی خبر، مور نه ده خبره، خور نه ده خبره، ورور نه دی خبر. اوس چې ټوله کتابونه وګورې، ټوله کتابونه د دغه هلک دپاره دا نجلۍ نه راغی. اوس څه وکړي؟ دا د زنا پایلې دي. ګورئ، د زنا پایلې دا ته راووتې چې بیا ورته عالم جواب ورکړي چې د خدای په خاطر در دې نجلۍ تېر شه. وایي څنګه تېر شه؟ ووایه دا آل د دنیا شرمندګي رسوایي دا ډیره اسانه ده، د آخرت هلته د حشرګاه پر میدان به دې الله ذلیل کوي، هلته د حشرګاه پر میدان به دې الله رسوا کوي. ژاړي اما تر دې تېرېدی نشي. دا خپلې ځوانۍ کنټرول کوي. ګورئ، د الله په خاطر یې کنټرول، سترګې کنټرول کوي، ژبه کنټرول کوي، غوږونه کنټرول کوي، لاسونه کنټرول کوي، زړونه کنټرول کوي. پښې را وګرځوي د دې نه. چې رخصت اخلي هغه ځوان زما سره رخصتېږي، په زور یې وژړل. وایي زما د جنت خو نو هغې نه سره تېره ده، زه د نجلۍ پرېښووای نه سم، ځکه مور و پلار خبروای نه سم. او یو عظیمه مسله بله پکې را روانه ده. ما د شا د خوا پسې غږ کړ چې ته را وګرځه، راسه یو مسله درته بیان. د خدای په خاطر دا مور و پلار ته تا وویله چې دلته کوزده راوکړه؟ که دی دا ځای خوښ کړي، وایي ما خوښ کړي، دی راته وکړي. دا علما ډېر هوښیار خلک دي. ګوري، سړي ته د مسلې څه مسله پیدا کېږي، عرب وایي الحدیث بالحدیث یذکر، خبره در خبرې سړي ته ور یادېږي. ملایان ډېر هوښیار دي، خبره ور په یاد شي ژر. ما د دې ځوان نه پوښتنه وکړه، مال ستا دې په الله قسم وي چې د دې نجلۍ دپاره دې دا چې ودې غوښته مقصد دې دا نجلۍ ده که هغه چې ستا خوښې ده؟ وایي دا دې بیا څه راته وویل؟ ته ورا خبر وې؟ و قسم په خدای زنا دروازه مې خلاصول د خوښې دپاره. اوس خو خوښ یې سوه، ستر هم نه غواړي خلک کور ته باره زم پرېږدي که نه. اصلي مقصد یې د کوزدې څه هغه لار وه، هغه دروازه یې خلاصول. کوې که کوزده یې د چا دپاره کړې ده؟ مقصد یې دا نه دی چې د دې لور سره یې جما وکړي، حلاله نکاح راسي، مابین ته حلاله خوراک لای نشي. مقصد یې هغه دی چې هغه ته لار خلاصه سي، دی دې کور ته بغیر له قید، بغیر له مشورې بس ورځي هلته به خپله زنا کوي. نعوذ بالله من ذلک. دا باشهامته قوم دی،
دا باغیرته قوم دی، دا هغه سرلوړی قوم دی، دا نه ستړی کېدونکی نه ماتېدونکی قوم دی. په پښتون کې هم زنا شروع سو، نعوذ بالله من ذلک. ستا پښتني غیرت څه سو؟ ستا اسلامي غیرت څه سو؟ ستا هغه شاهي غیرت څه سو؟ تا خو ځان ته په غیرتمن باندې ویل، ته څنګه دا دروازه خلاصوې؟ دومره وجدان نسته، د الله پاک څخه بیره نسته، د الله د پیغمبر څخه حیا و شرم نسته. بیا هم داسې څنګه دي دا خپله ځواني په جهنم باندې لوري شي؟